د امر بالمعروف وزارت لوري په دولتي ادارو کې د منکراتو د مخنیوي په موخه ټاکل شوي څو کسیز هیئات چې مشري د دې وزارت د ازالې منکراتو رئیس مولوي راز محمد حامد پر غاړه وه د پلازمینې کابل ترافیک ریاست له مسؤلینو سره په اصلاحي ناسته کې هغوی ته وویل ستاسې کړنې د نظام نمایندګي کوي پر تاسې لازمه ده چې ټاکل شوي قوانین په پوره توګه پلي کړئ که نه له دندو به ګوښه کړلی شئ. مونږ باید ولس ته د خپل اسلامي امارت نشاندهي په خپل ځان وکړو. اسلامي نظام کوم ده؟ دغه ده، ما وګوره. نو خپل صورت او سیرت به د نبوي سنتو مطابق جوړ کړئ. اولنۍ خبره د نه جوړېدو په صورت کې بیا د شکایت حق نه لري. دغه د رئیس صاحب هم ناست دی. که د رئیس صاحب مو خپله په سفارش کې اول خو نه راځي، ځکه دی هم ناست دی، تاسو هم اورئ. که د رئیس صاحب په خپله راشي موږ بیا ډېر قدر وکړو، خو ورته ووایي چې وروره دا د ما او تا د نظام د اصولو خلاف شوی دی. دا اصلاحي ناسته چې پکې د یاد ریاست د ټولو حوزو امیرونو او اداري کارمندانو شتون درلود، مولوي راز محمد حامد وویل د امر بالمعروف وزارت لوري د منکراتو د مخنیوي په موخه ټاکل شوي قوانین د نظام غوښتنه ده چې باید پلي شي، چې د نه پلي کېدو په صورت کې به متخلفین له دندو ګوښه کړلی شي. د ولس سره ډېر په نرمه ژبه غږیږئ، ډېر په شفقت باندې ورسره غږیږئ، ډېر په ترحم باندې ورسره غږیږئ. دا یو عالم ګیلې په زړه لري. که د تاسو بد اخلاقي وویني نو د تاسو د بد اخلاقۍ دا تا ته نه منسوبوي چې زید دا ما سره وکړه، عمر دې ما سره وکړه، خالد دې ما سره وکړه، والد دې ما سره وکړه. دا اسلامي امارت خو موږ په دعا وغوښته، په دعا مو غوښته، خو کله چې اسلامي امارت راغی موږ د داسې برخورد سره مخامخ شو د تاسو کړه وړه دا نظام ته منسوبیږي. په ورته وخت کې د یاد ریاست رئیس ښاغلی خیال محمد غاویر ورغلي هیئت ته د ښه راغلاست ترڅنګ وویل د خلکو خدمت کول او ولس ته رښتونی خدمت وړاندې کول الهي مسؤلیت دی چې باید په پوره توګه یې ترسره کړو، او هغوی ته یې ډاډ ورکړ چې د وزارت لوري ټاکل شوي قوانین به په پوره توګه پر خپلو کارمندانو پلي کوي. موږ د اسلامي امارت کارکوونکي یو، باید د اسلامي نظام مطابق خپل اخلاق، خپل صورت برابر، خو تر اوسه چا نه ده کړی. الله دې ما ته معافه وکړي و تاسو دې خدای عفو وکړي. له دې وروسته چې ما ته دغه اختیارات راکول شول، دلته د شیخانو د اسلامي نظام او د امارت غوښتنه ده، بیا به څوک ګیله نه کوي سره موږ سره رئیس صاحب ولې داسې وکول.